افغانستان کې د بې ساعته روزۍ داستان. پخوا چې افغانستان کې ساعت نه و، د روژه مات او پسېمې پر وخت به په لویو ښارونو کې پر غونډیو پرتو توپونو ډز کاوه او خلک به پوهېدل چې د روژه مات یا پسېمې دی. کندهار کې به ماشومانو پښتو غاړه ویله چې راغله روژه راغله د ډومډوم د نغارو سره، یوې پسېمې د بلیتوب د اذانو سره. 3 پېړۍ وړاندې چې احمدشاه بابا د کندهار ښار جوړاوه، یوه برخه یې د نغاره خاني په نامه کړه چې پکې یوه برنډه وه او 2 لویې نغارې چې یوې زرغږ او بلې بم ډملاره ایښې وې او د هوسۍ پښکر په د لمر ختلو روژه مات پسېمې او دولتي فرمانانو او احمدشاه بابا ته په سلام کې وهل کېدې او دریم تن به په سونا ډوله نلکي پوکل او په ترتیب به یې شاهي سلام ادا کاوه او پاچاهي برم او پیرتم به یې تمثیلاوه. کله چې افغانانو خپل توپ جوړ کړ، دا کاروایي به یې د توپ په ډز سره ترسره کوله. په لومړي ځل د امیر حبیب الله خان په وخت کې د ګذرګاه غونډۍ ته وخېژول سو او پر 12 بجو به یې رسماً هره ورځ ډز کاوه چې خلک په غرمه خبر شي، او همدارنګ به یې د پسېمې او روژه مات پر وخت هم ډز کاوه چې خلکو به یې اواز خورا په احتیاط اورېده. اوس پر دې غونډۍ 2 لویې توپخانې پرتې دي چې له فلزو ډکې خولۍ لري او اوږدوالی یې 3 متره کېږي، چې د کابل په خلکو کې د توپ په غونډۍ مشهوره ده. پورته غونډۍ شاوخوا 2000 متره مربع مساحت لري او دیوالونه یې د غره له ډبرو څخه جوړ شوي. د دې غونډۍ په کته برخه کې د ګنګ په نوم یوه کوټه ده چې د بابر مغول د لښکر د اډې په توګه کارېده. وروسته عبدالحمید کندهاري وتوانېد چې اتومات ماشه ور جوړه کړي چې ټیک پر 12 بجې به له زربینه څخه رڼا باروتو ته لوېده او باروتو به له اور اخیستلو وروسته ډز وکړه. د دې توپ توپچي صابر نومېده چې وایي یو وخت د افغانانو افسانوي کس و. یوه پېړۍ دمخه چې ساعت افغانستان ته راغلی، د ساعت مینار په نامه لوی مینار ودرېد او له ساعته یې ښاریانو مفته ګټه اخیسته. پخوا چې ډز یا باروت نه و، خلکو به دې ډز ته په دومره سپېڅلې سترګه کتل چې د غرمې ډز نه وای سوی، هېچا ماشومانو ته ډوډۍ نه ورکوله. د محمد نادر خان په وخت کې یو ایټالوي سیلاني په سیل دې ځای ته ورغلی او توپچي ته یې د خپل لاس ساعت ورکړ تر څو ورته اسانه وي، خو 2 میاشتې وروسته ښاروالۍ له خوا ساعت له توپچي څخه بېرته واخیستل سو او تر ننه ورک دی. ځینې مورخین بیا د دې ډزو دا معنی هم ورکوي چې د وخت حکومتونو به پر خلکو د رعب اچولو په نیت دا کار کاوه چې وښيي حکومت بیدار دی. ویل کېږي چې د توپ شاوخوا کلیو به د باروت له بدبویو څخه شکایت لاره، خو دا چې هغه وخت جګړې نه وې، د توپ غږ خلکو ته ښه خوند ورکاوه. د مجاهدینو په دوره کې ډېر کوشش وسو چې دا توپ کته کړي، خو د توپ بخت په دې بیدار و چې په پیلانو خېژول سوی و او راکته کېدل یې د انسان د وس خبره نه وه او د ښه مرغه تر اوسه پاته دی. لس کاله دمخه د کلتور وزارت په مټ توپ بیرته ورغول سو او د کابل میلاد پر ورځ اوس هم ډز کوي، خو دا چې وروسته ډزې ډېرې وې، د دې توپ ډز پکې ورک و. وایي هغه مهال چې به د روژې میاشت کې یو کس مازدیګر په بیړه کور ته روان و، په لار کې به یو چا ورته د روژه مات ست وکړ، نو ده به ورته وویل مننه ځم توپ کور ته رسوم.